د چای څښلو په هنر کې د چین خلک پرته له شکه څخه هغه څوک دي چې د چای په طبیعت ښه پوهیږي. دا ګرانه ده چې د چین په کلتور کې د چایو اهمیت مبالغه وکړي. د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو نقطو د چین ملي څښاک د دولتي پیسو په توګه ټاکل شوی او د نغدو پیسو په توګه کارول کیږي. د چایو سرچینه یعنی اوریجن آف ټی په داسې حال کې چې د چین په ادبیاتو د چای ونو ته نږدې 15,000 کلونو کې د چایو د کارولو سرچینه ناڅرګنده ده. لرغوني فولکلور د مرکب جوړولو ځای 2730 قبل مسیح د کمیلیا پاڼه ګڼي. ویل کېږي چې یو باچا چې شنونګ نومیده د هغه د اوبو څښلو جام ته د کمیلیا سایننسیس پاڼه راپرېوته. هغه چې کله دغه اوبه وڅښلې نو په طبیعت یې ښې ولګېدې. بهرحال زیاتره پوهان د دې حواله د آریا نامونتې ده. آریا مطلب د چین یوه لرغونې ډکشنري چې 350 یا 350 قبل مسیح تاریخ لري. په اصل کې چې د هغه درملو د ځانګړتیاو لپاره ارزښت لري. دا د ډیر وخت راځي معلومه ده چې د چایو مرسته په هضم کې ده، نو ځکه ډیر چینایان غوره ګڼي چې د خپلې ډوډۍ نه وروستو چای مصرف کړي. زموږ نننۍ خپرونه د چای په حواله ده چې څه شی دی، دا څنګه جوړیږي، د دې څو قسمونه وي، د دې د بوټي څومره عمر وي وغیره وغیره نن په خپرونه کې شامل دي. ګرانو کتونکو، کوم چې تاسو ته اوس ښکاري دا د ماسټر سټوډنټان دي او د تحقیق یا د څېړنې په غرض باندې دي د چایو بوټي نالوي، کوم ته چې زیاتره د تحقیق په ژبه کې هایدروپونیکس ویلی شي. دی د هایدروپونیکس یا د اوبو په ذریعه باندې چې کم بوټي په اوبو کې کرل کیږي هغه د تحقیق دپاره کري. مختلف سټوډنټان د خپل تجربې یا د ایکسپریمنټ د سټارټ کېدو نه مخکې مختلفې ویرایټۍ یا د چایو د بوټي قسمونه راغونډ کړي. دا د جرمني جوړ A3 آټو انجکشن انالایزر ماشین دی، د کوم په ذریعه چې په بوټي کې مختلف قسمه الیمنټس لکه فاسفورس، نایټروجن، پوټاشیم معلومیږي.就是首先这个果子是需要清洗一下，然后用这个工具，然后给它打一个孔，但是不能打穿。کتونکو په چین کې د لیمبو یا میټه کې دننه بندې شوې د چای پاڼې یو ډېر لوی اهمیت لري. تاسو ګورئ د ماسټر دا دوه طالب علمان د خپل ریسرچ په اړه باندې د لیمبو د نننۍ حصه خالی کوي.然后用这个勺子把这个果肉掏出来。د تحقیق او څېړنې په غرض دا یوه فیکټري ده کوم چې یونیورسټۍ کې طالب علمان په دې کې مختلف قسمه تجربې کوي. د لیمبو کم پټ چې خالی کړی شو هغه اوس د چایو د پاڼو نه ډکوي او له دې نه وروسته یې په دې بټۍ کې پخوي. د دا رقم چای د تیارېدو نه پس دا په یو ځانګړي پیکینګ کې بندولی شي کوم چې تاسو ته ښکاري. یاد دې وي چې دا ډیر زیات قیمت لري. د طالب علمانو د وینا مطابق د دې یو بال قیمت
15 یوانه دی، د کم نه چې لږ تر لږه 625 یا 6.5 پاکستاني روپۍ جوړیږي او دغه یو بال د 5 یا 4 کسانو د یو وخت د چای څښلو کار ورکوي. ګرانو کتونکو، یقینا چې نننۍ خپرونه به ستاسو ډیره زیاته خوښه شوې وي. ان شاء الله د یو بل ویډیو سره به ستاسو په درانه خدمت کې حاضریږو. خپل قربا په واد زمان همدرد لا ورکې اجازت د الله په امان.